کویټه کې یو سړي بیا د رسول الله مبارک په شان کې ګستاخانه الفاظ استعمال کړي هغه صاحب بیا جیل ته اچولې جیل ته خو چې واچو خو کوټه کې محبوس کړ چې تا سره غم نشته پرېږدې ده ځکه نه یو کس خو د پوج پسې کنځلو کې چې هغه سره څه قسم په الله که پته مو لګي چې دی به کوم ځای کې پروت دی یو کس خو د امریکې پسې کنځلو کې یو کس خو د ججانو پسې کنځلو کې او دا توهین عدالت دی پته به هم نه لګي خو که زما پیغمبر پسې یو کس کنځل کوي نو هغه به زه نه وجنم الحمدلله الحمدلله د پاک پیغمبر مبارک روحانی اولاد دا په هر ځای کې شته الحمدلله دا پولیس والا الله دې په جون کې برکت پیدا کی په دغه معمولی تنخواه باندې د 400 د چوک کې د پولیس والا ته ودرېږم وګورم قسم په خدای پیکوړه شو جزانه اوس ودېدل په دغه معمولی تنخواه باندې ډېر بنیادي وته الحمدلله د پولیس یو افسر هغه چې کم د ګستاخانه الفاظ ویلي دي هغه په جیل کې شته داسې لکه په جیل کې شته الحمدلله پکار خدا و چې دغه سړی لاس کول کړی وي دلې خلق کول کړی و ظالمان هغه مروړي و غم جیل کې واچ نو چې هغه د جیل کې واچو یا افسره ستا به نوکري څومره ستا به حکومت څومره یو ستا به زور څومره ته به د تورو خاورو له نه ځې هغه په امام الانبیا باندې غیرت وکړه د پاک پیغمبر او حق دشمن او زما او ستا دشمن د ټولو مسلمانانو دشمن هغې مردار که هغه ته جیل کې اچې